د کورني صنعت وده په ځانګړې توګه د طبي تجهیزاتو په برخه کې د هر هیواد د اقتصادي ځان بسیاینې او د روغتیايي نظام د لوړولو یو له بنسټیزو ستنو څخه شمیرل کیږي. په کورنیو تولیداتو کې پانګونه نه یوازې د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، بلکې پر وارداتو تکیه کموي او د روغتیايي خدمتونو کیفیت هم په څرګند ډول ښه کوي. په دې راپور کې په افغانستان کې د طبي تجهیزاتو د تولید په برخه کې د مخکښو تولیداتو د فعالیتونو، وړتیاو، لاسته راوړنو او ننګونو په معرفي کولو سره هڅه شوې چې د کورني صنعت د توانمنیو په یو اړخیز او واقعي انځور خبرې وسی. له دوام وړاندې له تاسو هیله کوو چې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او د نورو راپورونو ترلاسه کولو لپاره د اوروج چینل حتما سبسکرایب کړئ. د درمل جوړولو یو شرکت خپل رسمي فعالیت په 1382 کال کې او له همغه پیله یې اصلي تمرکز د طبي تجهیزاتو پر تولید و. الحمدلله دغه شرکت تر نن ورځې پورې په ثابت قدم او دوامداره ودې سره په همغه ټاکل سوي لاره کې فعالیت لري. اوس مهال د دې شرکت د تولید په کرښو کې سوي ټوله پانګونه له شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. دا پانګونه یوازې په اوسني وضعیت پورې محدود نه ده او د راتلونکي لپاره نورې پراختیايي پلانونه هم په پام کې نیول شوي دي. د خدای په غوښتنه د تولیدي کرښو پر پراختیا، د کیفیت په لوړولو او د محصولاتو پر تنوع به تمرکز دوام ولري. د تولید 4 اصلي کرښې. دا شرکت اوس مهال په 4 اصلي تولیدي برخو کې فعالیت کوي. د روغتون د فرنیچر، موبل او فرنیچر تولیدي کرښه. په دې برخه کې د روغتونونو او کلینیکونو د اړتیا وړ ډول تجهیزات تولیدیږي، لکه ساده او برقي بستر تختونه له مختلفو کارونو سره، د بیړنیو حالاتو یا ایمرجنسي او امبولانس رانکارډونه، د امبولانس دننې ډیکور او تجهیزات، د معاینې میزونه، سټریچرونه، برانکارډونه، د بستر د څنګه الماري، د روغتونونو او کلینیکونو دننې الماري او ډیکوریشن. په دې برخه کې ډیر کارول کیدونکي مواد خام له دننه څخه چمتو کیږي او یوازې هغه توکي چې په هیواد کې شتون نه لري په ناچارۍ له بهر واردیږي. بازار او صادرات. د دې شرکت تولیدات د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کارول کیږي او په دولتي، خصوصي، روغتیايي مرکزونو او شخصي چاپیریالونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. د صادراتو په برخه کې دې شرکت په تیرو وختونو کې افریقایي هیوادونو او تاجکستان ته د صادراتو تجربه لرلې ده. اوس مهال له ځینو نورو هیوادونو سره هم خبرې اترې روانې دي او د خدای په غوښتنه په نږدې راتلونکي کې د صادراتو د پراختیا لپاره پلانونه په پام کې نیول شوي دي. د تولید پروسه او کیفیت. په دې شرکت کې د تولید پروسه په بشپړ ډول منظمه او مسلکي توګه ترسره کیږي. د موادو لومړنۍ پرې کول، د پرزو جوړول او قات کول یا خمکاري، سوري کول او ولډینګ، فلزکاري او پالش کول، رنګول، وروستي مونتاژ، معیاري بسته‌بندي او بازار ته لیږل. د تولیداتو کیفیت داسې دی چې له بهرنیو محصولاتو سره د مستقیمې سیالۍ وړتیا لري. له هغه د ولډینګ له پلوه وي که د ډیزاین، ټینګښت، ښکلا او عصري سیسټمونو له نظره. کاري ځواک او بشري سرچینې. اوس مهال په دې فابریکې کې شاوخوا 80 کارکوونکي په کار بوخت دي. له 20 څخه تر 25 پورې کارکوونکي له 20 کلونو ډیره دوامداره کاري تجربه لري. د خیاطۍ او ارتوپیدي محصولاتو د تولید برخې تر ډیره د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي چې په تولید کې مهم رول لري. محصولات تر 220 ډیر کورني تولیدي توکي لري چې ځینې ادا دي. روغتیايي محصولات. طبي پنبه لکه پډه، رول، زیګزاګ 50 او 100 ګرامه، اورتوپیدي او کتان پنبې، د لوړ کیفیت لرونکي طبي محصولاتو مصرفي توکي. اورتوپیدي او ملاتړي محصولات. طبي ملابندونه لکه لامبوسکرال او ټي بي، زنګون بند، خېټه بند، د اوژو او مړوند بندونه، د مړوند ساتونکي، د اوژې ساتونکي، د څنګلې ساتونکي، پولیمري اتلونه یعنې د ګچ یا پلستر بدیل. ډیری دا محصولات له نیوپرون څخه جوړ شوي، هغه ماده چې د کتان د 2 طبقو ترمنځ د پر ځای شوي او په زیانمن شویو برخه کې د وینې جریان زیاتوي چې د چټکې روغتیا سره مرسته کوي. د تولید کچه. د تولید کچه د محصول ډول ته په کتو توپیر لري.
د بیلګې په توګه د روغتون د یو ډول تخت تولید په ورځ کې شاوخوا 100 دانو ته رسیدلی سي. ټول محصولات د تولید روښانه نیټه لري او د بازار د اړتیا سره سم وړاندې کیږي. ننګونې او وړاندیزونه: یو له مهمو ټکو څخه د ورته بهرنیو محصولاتو د بېسیره وارداتو مخنیوی دی، په ځانګړې توګه د طبي پنبې په برخه کې چې په هیواد کې د تولید بشپړه وړتیا شتون لري او کیفیت یې ان تر وارداتي بیلګو لوړ دی. موجودې ننګونې: د برېښنا کمښت، په هیواد کې د ځینو خامو موادو نشتوالی، د سوداګریزو لارو تړل کېدل او د صادراتو محدودیتونه. سره له دې د سیمه ییزو مسؤلینو او اسلامي امارت په همکارۍ ډېری ستونزې په ورځني توګه تعقیب او حل کیږي. د خصوصي سکتور ودې او د خصوصي روغتونونو زیاتوالي ته په کتو اړتیا ده چې په هیواد کې دننه د طبي تجهیزاتو د تولید لپاره یوه لویه ملي ستراتیژي تدوین سي. اوسمهال کورني شرکتونه کولی سي د روغتیایي مرکزونو لږ تر لږه 10 سلنه لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. په ټوله کې د اسیا فارما درمل جوړولو شرکت فعالیت د افغانستان د کورني صنعت د وړتیا یو روښانه بیلګه ده. هغه صنعت چې له ټولو ننګونو سره یې وکولی سول کیفیت، کارموندنه او ځان بسیانه یو ځای کړي. له داسې تولیداتو ملاتړ یوازې د یو شرکت ملاتړ نه دی، بلکې د هیواد د اقتصادي او روغتیایي راتلونکي ملاتړ دی. په پای کې له تاسو ټولو هیله کوو چې د ملي تولیداتو د ملاتړ او د نورو راپورونو د لیدو لپاره د اوروج چینل سبسکرایب کړئ او د مطالب له نورو سره شریک کړئ. د یو آباد، آزاد، ځان بسیا او صنعتي افغانستان په هیله.